راوستو. اوس الله سبحانه وتعالی دا ووایي چې دا سړی دوکه شو د دې دنیا د لاسه او د تباه د څه د لاسه شو؟ د دنیا د لاسه شو. دې دنیا ډېر خلک په دوکه کې اچولي دي. نو الله وایي اوس واوره د دنیا مثال، مه دوکه کېږه په دې باندې. او که د دې مثال نه بعد هم څوک په دنیا دوکه کېدو نو بیا موږ څه وکړو؟ الله وایي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، او ای پیغمبره بیان که دوی ته مثال د ژوند د دنیا، بیان که ورته مثال که چې د دماغ یې کار وکړي. په موږ ډېر مهین دی الله، هره خبره راته واضحه کوي. لکه الله داسې ویلی وی چې دا دنیا ختمېدونکې ده، کافي وه، خو نه مثال درته بیانوي چې ته پرې ښه پوره ورسي. ژوند د دې دنیا مثال واوره. كماء أنزلناه من السماء، لکه چې نازلی کو منګه د اسمان نه اوبه، یا پشان د اوبو چې نازلی کو منګه د اسمان نه. فاختلط به نبات الارض، نو ګډوډ راوخیږي په هغې سره ګیاګانې د ځمکې. څه سره راوخیږي؟ عبارت د لاسه راوخیږي. فاصبح هشیما، نو بیا وګرځي مات رامات. الله خبره مختصر کړې، بل ځای کې تفصیل هم ذکر کړی چې دا باران راشي فصل څه شي؟ ټیسته شي، غټ شي، تک شي. يعجب الزراع، فصل والا مالک په مخه ګوري راګوري او خاندي راخاندي، څه ښایسته فصل دی، تک شین دی چې ګوري. یو الله وایي فاصبح هشیما، نو وګرځي مات رامات. تذروه الرياح، چې الوزي یې هواګانې. الله اکبر. بس د دې نه بله څه واضحه خبرې شته، بل مثال تاسو ته بیان کړم. دغه د انسان د ژوند مثال دی. وایي ته چې پیدا شوې وړوکی یا فصل په اوله کې چې راوخېږي او بیا غټ شي غټ شي، ته غټ شوې غټ شوې، مشران دې ته خوشحاله شوې، لږ ځوان شوی دی او جنۍ پیغله شوې، او بیا رو 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 فصل زیړ شو. که فصل زیړ شو د انسان رو رو کمزوری کېږي، بیا مات رامات شو، په سیلۍ کې والوتو. دغه شان د انسان زیړ شو، کمزوری شو، کمزوری شو، اخره کې ختم شو، خاورو له لاړه، خپل ځای ته ورسېد. الله وایي دغه دنیا ده. وكان الله على كل شيء مقتدرا، او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. الله په هر څه باندې قادر دی. د اخرنۍ آیت به ووایو. اوس الله دې ځای کې بله خبره بیانوي. واضحه شوه د دې آیت نه دا کوم چې 15 نمبر آیت دی موږ چې ووایو چې په موږ باندې به څه راځي؟ مرګ به راځي او موږ ټول فنا کېدونکي یو. هر کله چې مرګ راځي نو څه کول پکار دي؟ نو الله وایي چې یو کار به دا کوي چې د دنیا د دې زینت نه به ځان لرې ساتي، په دې کې به ورننوځي نه. هغه څه دی؟ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا. مالونه او زامن ډول د ژوند د دنیا دی. صرف دنیا پې ښایسته مال باندې او په زامنو سره بچي ونه وي، ځکه چې لوڼو ته څوک دومره نه خوشحالېږي څومره چې زوی ته خوشحالېږي. دی به مزدوري کوي او دی به دا کوي، دی به دا کوي. الله بس دا دنیا پې ښایسته ښکاري بس. انما اموالکم و اولادکم فتنه. الله وایي دا مالونه او دا زامن دا هر څه امتحان دی. الله به تاسو یعنی سړی په دې دنیا به سم لیونی شي. الله وایي دا خو دنیا ده، دا زینت دی، خو اصل په کارېدونکی شی څه دی؟ والباقیات الصالحات، او باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه. دا صحیح ګټه راسي، باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه. خیر عند ربک ثوابا، غوره دي په نزد رب ستا په بدله کې. وخیر املا،
او غوره دي په امید کې څوک چې نیک عملونه کوي نو امیدونه الله به دې ښه امیدونه ساتي. الباقیات الصالحات، باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال. مفسرینو ډېرې خبرې دلته ذکر کړي چې دا باقیات الصالحات څه شی دی. چا خو دا ویلي چې هر نیک عمل عامه خبره صحیح. روایت کې راځي الباقیات الصالحات، باقي پاتې کېدونکي هغه وایي دا لمونځونه دي. مطلب دی چې الله وایي چې په دې مالونو په دې زامنو په دې مه دوکه کېږي، داسې اعمالو کوي چې همیشه پاتې کېدونکي. یو حدیث کې راځي چې دلته مراد دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا هغه دی الباقیات الصالحات. چاته والله اکبر دا ډېر قیمتي ذکر دی. یو حدیث کې راځي مخې ته مراغه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی پنځه خبرې څه درنې دي وی په تله کې، ډېرې درنې دي دا پنځه خبرې. صحابه کرام وی رسول الله کې وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. څو شوي؟ څلور شوي. پنځمه څه ده؟ والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، او چې د یو سړي نیک عمله زوی مړ شي او دا پلار یې صبر وکړي او د الله نه اجر غواړي، دا خبره ډېره درنه ده په تله کې. نیک عمله زوی، ځکه چې زوی خو زوی دی، هر سړی پسې خفه خو چې نیک عمله وي په هغه پسې بیا ډېر خفه وي. وي دا خو نیک عمله زوی و، زما د دنیا او د آخرت ذخیره وه، نو په هغه پسې بیا ډېر خفه کېږي. نو پنځه خبرې شوې. الباقیات صالحات دې ته وایي. دا ذکر ډېر وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او چې عامه خبره کړې ده چې الباقیات الصالحات هر نیک عمل چې هغه کوې نو دا به ته په آخرت کې میلاویږي. خلاصه دا شو چې رب العالمین وایي په دې زامنو او په دې مالونو مه دوکه کېږئ، دا صرف د دنیا یو ښایست دی وقتي طور. یعنې وګورئ حال الله وایي چې تاسو واورېدو دا چا د هغه باغونو والا ښه مالداره سړی و، ښه زورور سړی و، ښه ډېر مال یې و، اخرین انجام یې دغه راووتو. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. شپږ څلوېښتم نمبر آیت باندې به درس ودرو انشاءالله. پر روان درس کې به د اووه څلوېښتم نمبر آیت نه شروع کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.